د سوات خواځخیرې په مدرسه کې چې کومه واقعه شوې ده هغې په باره کې د مشر ډیزت ښکلی غزل لیکلی دی. راځئ په تاسو باندې اورم، کوشش وکړئ راسره واورئ. که مو خوښ شه د خپلو ملګرو سره به یې ضرور شیر کوئ. راځئ راسره واورئ. السلام علیکم قدرمندو ملګرو، الله تعالی مو ژوندي او خوشحاله اوسئ. دا یو داستان مې جوړ کړی دی د سوات په مدرسې کې چې کومه واقعه شوې وه د هغې یو داستان مې جوړ کړی. ملګرو تاسو یې واورئ، خوند به ترې والی. دا کیسه درته کوم د یو ماشومه حقیقت چې هر چاته د معلومه یا دا واقعه په خوځخیله کې د سوات نو وي بیا په وطن مې راغلو هرنګې حالاته د ډېر درد جوړه کړې مې کیسه ده نو داسې وایي چې په دې ځای کې مدرسه ده د وړوکي ماشومانو جلخانه وه نوره پټه د ظلمونو خزانه وه یو ماشوم یادونو مې و فرحانه چې لیکم زړوي مې دا داستانه یا پلار د ده په سعودي کې مسافر پوی پینې مو ډېره ورو خالي برو واړې بلبلې تمهارو هړو دې سوي دي لاسونه واړې بلبلې ولې وینا ولې داسې دي فریادونه دوه زامن مولا ورکړي مشرانو که نه په ټول کور کې د په لویو واړه ګرانو که نه څه موده مخکې مړ شوی بچی او کشر ونیو د په سر دادا ځای مدرسې کې داسې نه وي چې ماشومان په زنځیرونو کې تړي نو مدرسې نه کور ته راغی یوه ورځ ترته وایي پویوم دې په غرض یې فرحان ترته داسې وي چې چاچا جانا یې زه نور نه ځم مدرسې ته په ما ګرانه په سوات کې بلا پیښه
د مدرسې ماشوم په جبر مړ کوي نه یا معصومان چې تنګ سي هر څنګه کیسې کړي ترې ویل جګینې هسې بهانې کړي